ये देखो तो सही, आज ये मासूम, ये ऊँटनी की बच्ची है, बड़ी मतलब कि ऊँट या ऊँटनी बड़ी भी नहीं है, इस छोटी सी बच्ची है। और जालिमों ने ये बच्ची, इसको कुछ पता ही नहीं था और ये गई घास चरने के लिए, तो उन जालिमों ने क्या किया, इसका पाँव काट दिया। ये जुल्म की इंतहा है। आज कितना پرون چې تاسو په سوشل میډیا به کتلی وي، یعنی کم اوښ سره چې کم ظلم شوی دی، چې د یو سړي پټي ته اوښتی دی او هغه په چې کم دی د تبر یا داسې د بل څه ګزار کړی دی، د هغې په ذریعه سره د هغې کومه خپه چې ده هغه یې کټ کړې ده. نو دا وخت چې کم دی په سوشل میډیا باندې خلک ډېر زیات په یو غصې انداز کې دي او خلک دونه ډېر زیات خفه دی او وایي چې آیا د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې چې کم د اوښ واقع شو هغه 4 کسان وو، خو نور کم خلک چې وو هغه چوپ پاتې شو، د هغې په وجه باندې ټول قوم چې دی هغه غرق کړو. نو خلک وایي چې آیا موږ له هم چوپ کېناسته نه دي پکار او د دې خلاف سخت اقدامات کول غواړي. نو په سوشل میډیا د خبر ډېر زیات وایرل شو. د هغې نه پس چې کم دی د سیند کم پولیس چې دي هغه په ایکشن کې راغله، په دې باندې یو ایف آی آر درج کو. د هغه ایف آی آر په نتیجه کې چې کم دی تاسو کتی هم شئ چې کم کس د اوښ نه کومه خپه کټ کړې وه هغه یې ګرفتار کړی دی. نو یو ډېر زیات ښه اقدام یې اوچت کړی دی، ځکه چې اوښ یو بې زبانه داسې چاته ضرر هم نه رسوي او هغه ته د هغې خپې کټ کې او داسې ظلم ورسره کوي چې هغه په اسلام او په دین مذهب کې زمونږ هغه دا شته نه، لکه دی چې ورسره دا کوم حرکت کړی دی. نو حکومت له دا پکار دی چې بھرپور سزا وله ورکړي او نور خلک بیا د دې عبرت والي او داسې چلونه هغه نه کوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملو. الله حافظ.